دغه مختصر لیک عنوان دی د پښتو ژبې په زده کړه کې د لیک د هنر اهمیت. د پښتو ژبې په زده کړه کې د لیک د هنر اهمیت. لیک یا لیکل د علاماتو په ذریعه د یوې ژبې ریکارډینګ ته ویلی شي. لیک یا لیکل د علاماتو په ذریعه د یوې ژبې ریکارډینګ ته ویلی شي. د لیک قدیمترین شکل تصویري رسم الخط و چې د یو مکمل خیال اظهار ورپکې کولی شو. په مصر کې د دغه خط نمونې د هغه ملک د بادشاهانو په تابوتونو باندې محفوظې پاتې شوي دي. دویمه مرحله بیا د نیم تصویري رسم الخط وه چې د پوره تصویرونو شکلونه پکې نیمګړي کړي شول او د دغو ورانو شکلونو نه خلکو خپل مطلب حاصلولی شو. نن هم د دغې یوه مشهوره نمونه چیني رسم الخط په شکل کې موجوده ده. درېیمه مرحله ځکه اهمه وه چې اوس د ژبو د اوازونو دپاره علامات مقرر شو، خو د هر اواز دپاره یو علامت په ځای د دوه درې مرکب اوازونو دپاره یو علامت وټاکلی شو. دغې ته سیلیبیک رسم الخط وایي چې په جاپاني رسم الخط کې یې نمونې موندلی شي. خو بالاخره تقریبا 2000 کاله وړاندې د قدیم عراق په علاقه کې د اول ځل د یو اواز لپاره یو علامت رایج شو او داسې د ژبو حروف توجیه مقرر شو. دا یو ډېر غیر معمولي ایجاد و چې د ټولو کوچنیو ژبو لوستو دغه طریقه کار اختیار کړو. دا مختلف رسم الخطونه رایج شو. اکثر رسم الخطونه د علاقو په بنیاد خپل کړی شو. دا ګروپ د دې چې ذکر وکړو ارمان صاحب، نو دا لکه اوس رومن جغرافیکلي اټیچ دي په خپلو کې. عبدالنبي چې دا هغه جغرافیکلي په انډیا کې په خپلو کې اټیچ دي. جی دا ټیک کړي پلیز. سوري جی دویمه مرحله ځکه اهمه وه چې اوس د ژبو د اوازونو لپاره علامات مقرر شول، خو د هر اواز لپاره یو علامت په ځای د دوه درې مرکب اوازونو لپاره یو علامت وټاکلی شو. دغې ته سیلیبیک رسم الخط وایي چې په جاپاني رسم الخط کې نمونې موندلی شي. خو بالاخره تقریبا 2000 کاله وړاندې د قدیم عراق په علاقه کې په اول ځل د یو اواز لپاره یو علامت رایج شو او داسې د ژبو حروف توجیه مقرر شو. دا یو ډېر غیر معمولي ایجاد و چې د ټولې دنیا ژبو لوستو دغه طریقه اختیار کړه او مختلف رسم الخطونه رایج شو. اکثر رسم الخطونه د علاقو په بنیاد خپل کړلی شو. خو دغو کې مشهور رسم الخطونه دا دي: عربي رسم الخط، ارمان صاحب دې ذکر وکړو تفصیل سره، عربي رسم الخط، یوناني رسم الخط، سیریلیک رسم الخط، رومن رسم الخط، دیوناګري رسم الخط او چیني رسم الخط او داسې ځینې نور. پښتو د ابتدا نه عربي رسم الخط اختیار کړی دی او د خپل ضرورت دپاره یې په عربي حروفو د نقطو یا د ځینې نورو علاماتو اضافې کړي دي. ظاهره ده چې د هرې ژبې املا د دغې ژبې د لفظونو مطابق. اوس دا خبره واضحه ده هر چا ته چې رسم الخط خو صرف د هغې شکل دی چې هغه یو ډول اختیار شو، نه اختیار شو. املا خو ځکه بېلوي چې هلته د ژبو لفظونه دي. اوس عربي رسم الخط اختیار کړی خو املا یې بېله. املا موږ سپیلنګ ته وایو. املا موږ سپیلنګ ته وایو چې دا حروف څنګه یو ځای کېدی شي، دا املا ده. نو عربي لینګویج کې بېله دی، هغې الفاظ به وي، املا به یې بېله وي. فارسي دغسې ده، اردي دغسې ده، بلوچي دغسې ده. نو دا فرق ډېر واضح پکار دی. دې کې بحث مو روان کړی و
دې مطلب صرف رسم خط ده لکه یې ګانو کې فرق راغلی او دې کې فرق راغلی املا طرف ته دې ګاډ نه دي ظاهره ده چې د هغې ژبې املا د دغې ژبې د درجو مطابق وي د یوې ژبې په ژوند کې او د دغې ژبې ویونکو په ژوند کې د دغې ژبې رسم الخط په املا ډېر زیات اهمیت لري مثلا د یوې ژبې ټولو ویونکو لپاره لازمي ده چې د رایجې املا رسم الخط په سختۍ زده وکړي مثلا د یوې ژبې ټولو ویونکو لپاره لازمي ده چې د رایجې املا رسم الخط په سختۍ سره وکړي داسې به په املا کې یووالی راشي نو زده کوونکو ته به اسانه شي داسې د ټولې دنیا په ژبو کې د املا مسایل موجود دي خو د پښتو املا ډېر مسایل دي د پښتو ژبې په زده کړې کې د عجیب هنر ډېر زیات اهمیت لري دا د مطابق دی چې دا د عجیب هنر چې دی دا څومره اهمیت لري ځکه چې خصوصي وجود دی د پښتو ژبې په زده کړه کې د عجیب هنر ډېر زیات اهمیت لري چې د پښتو ژبې زده کړه د خپل لاس سره د لیکلو نه بغیر ناممکنه ده دا کار بالکل د ورکوټوالي نه لازمي ده دغه تمرین یو فن یو هنر او یو عمل دی په دغه عمل یا اکټیویټي کې د یو زده کوونکي سترګې ذهن لاسونه ګوتې کاغذ قلم پن پنسل مناسبه رڼا او په خاص ډول د ژبې نمونه ضروري ده زده کوونکي مجبور وي چې ټوله توجه یې خپل لیک ته وي هغه خوا دې خوا نه ګوري داسې د هغه د ذهن نه د لاس په ذریعې د ژبې څه نمونه کاغذ ته منتقلی شي دا برین نه تېره شي چې د برین نه راتېره شوه نو دې مطلب ده چې دا برین کې محفوظه شوه ځکه د رایټینګ ډېر زیات اهمیت لري دا تاسو وګورئ یونیورسټي لیول باندې یو د فزیکل لیول باندې شبي بار باندې کوي خصوصا میتھمیټکس چې هغه لوستلو باندې ناممکن ده خبره لمن لیک په دې ځکه چې دا برین ته د لیک په ذریعې د برین نه تېره شي او کاغذ ته منتقل شي نو دا ایکچوالي برین کې محفوظه ده دا ډېر اهم نقطه ده او د هغه په ذهن داسې نه کشي چې ټول عمر یې نه وي لوستل په ذهن دا اثر نه پیدا کوي ریډینګ تاسو ته پته ده چې ریډینګ کې تاسو توجه ختم کېدای شي دې نه علاوه چې کوم نو هغه تاسو یو لکه تاسو بس صرف سترګې استعمالوي ذهن استعمالوي بشکره لیکن هغه عمل چې کوي ته اکټیویټي ویل چې کوم موومنټ کوي هغه پرې نه او برین باندې چې د کوم موومنټ اثر هغه زیات دی که چېرې دا کار د یو استاد په باندې کې وشي نو هغه به ډېره زیاته فایده کوي ضرورت صحیح املا زده کولو لپاره د ډېر پروسس شو د املا زده ډېر لوی امتحان دی زموږ تحقیق ختم شوی دی زه فیسز ګورم د ډاکټر صاحب لاس یا محمد محمود صاحب هغې کې اکثر دومره زیات مسټیک شوي اخره کې بنا کې کار هم کمپوزینګ کړي کمپوزر دا کړي د باندې نو کمپوزر خو نه کړي چې تا ورته غلط شی چې څه کړی هغه چې هغه لوی پرابلم دی ښه خط یو لوی هنر ګڼلی شي نن زموږ الکترونیک سهولتونو د لاس سره لیکلو عمل ته سخت نقصان رسولی دی ما چې دا ټاپک اختیار کړی د دې بنیاد نه جوړ کړی نقش په دې باندې مضامین موجود دي چې څومره الکترونیک آلاتو د استعمال سره د لاس لیکلو عمل ته نقصان رسېدلی دی او ځکه اکثر تاسو ګورئ چې کومه سټوډنټ چې دي نو هغوی ته اسانه وي او هغه جاري کمپوزینګ شروع کړي په لیپټاپ کې او بیا دا کوشش کوي چې هغه لاس سره رسېدلی وي نن زموږ الکترونیک سهولتونو د لاس سره لیکلو عمل ته سخت نقصان رسولی دی او زموږ طالبات او طالبان د لیک خصوصا د خپل لاس سره د لیک اهمیت ته معلومه کړي املا کې مشکلات موجود دي هسې خو د دنیا د ټولو خصوصیتونو او په املا کې مشکلات موجود دي چې په پښتو کې موجود
إدارة فرصة إدارتي دين التأسيس وبدي معي هالسنة وسنة خا دين ومسلسل بالتسليم من هم اللي مشكلة وزادي دي جدا رأيت إنهم تسليمكم اختياركم قبولكم وبدرجة مهارة حاصل إذا مسائل ختم وكذلك سكرتيري زي ما أنا إعزاز حاصل देश का नंबर उधर पड़ा करेगी चलो أنا شباب الاتفاق عملوا اختيار كلشوا في هذا الرئيس ده الحمد لله زيادة بيجي من الناس كلنا موجود ده خلق طول تقريبا داخل الكريم الذي يتفرد على زميله بولي أبيت أنصت على الزيادة ده وداخل الدولار ده ابتدائي شكله استخدام فقط إذا بختار كلاس की बच्चों माने इमला करता ज़्यादा तवज्जो करें तो खुशबी बाखा तो देखिए कि दगाए अहम शरीर दिक्कत आम शी तो बख्तून कौन के बख्तून खानगी ज़्यादा शी लेकिन खानगी मतलब राइटिंग है सर दाने मुकम्मल कर बख्तून सर्विसेज बाखा खानदान के हालांकि उन्होंने भी ज़माने में फसीहा की मतलब خبر ذلك الأمر خلقه ودير خبرون سمي ومثلا في وغيره من الدكتور مكمل للخبر وأجاتي في أغا ليكوس ذلك الدنيا بالخندقين بنيات كده أغا ليكوس المسألة خبره وتكون مجموعة من ليكوس راشي يغيث علوم ريكورسي وريكي سياسي علوم راشي أو سماجي علوم راشي أدب راشي وبريكي ذلك كان زمان مختصر بالإرشاد ذكر جزء موضوعات بالظاهرة بالصادات اللي كانت تخبر بالتغيير حقيقة دارنا جنن دوري يخبر بالرياض يعني جنن تختلم ده عمل بعض وكلو وبالموقع جزء من الخان يا ولدي أبي جديد الغريب لكل من خصوصين الزرسات جاري كان فكرة سمرة كي سمرة جديد شو داري ستار الماذا إذا الشات وصل غير غير مدنع غير مدنع